سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ټاکل شوې د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته سبا د امریکا په پلازمینه واشنګټن کې جوړه شي. د ناټو لوی منشي یانس سټولټنبرګ وایي په دې ناسته کې به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ناټو د رول او په افغانستان کې یوې سیاسي هوکړې ته د رسېدو په اړه بحث وشي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د دغه تړون د پوځیانو حضور له طالبانو سره له کیدونکې هوکړې سره تړلې مسأله ده او د افغانستان په اړه پریکړه به له واشنګټن سره په ګډه ونیول شي. ویل کېږي د دغې غونډې د ناستې اصلي موخه د ناټو سازمان د اویایمې کلیزې لمانځل دي. د 1398 کال امنیتي پلان چې د خالد په نامه نومول شوی تېره ورځ د ولسمشر غني په مشرۍ په امنیتي ناسته کې تصویب شو. خالد امنیتي پلان په ټول هیواد او په ځانګړې توګه د ښارونو او لویو لارو د امنیتي وضعیت د ښه والي، د دښمن د ځپلو او له ګواښ سره د مخ سیمو د پیژندلو په موخه عملي کیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر د مسؤلینو په وینا په دې پلان کې د ټاکنو د امنیت لپاره د تابعیاو د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د وسلوالو ځواکونو د سم سمبالښت او ځای پر ځای کولو مسایل هم په پام کې نیول شوي دي. این پلان به منظور بهبود وضعیت امنیتی سراسر کشور، سرکوب دشمن، شناسایی ساعات زیر تهدید، تدابیر امنیتی برای انتخابات پیشرو و جلوگیری از تلفات ملکی و همچنان تبعیض درست و به جای قوا تطبیق و عملی می گردد. له دې سره سم ولسمشر غني وایي د ملي یووالي حکومت له امریکا سره هوکړې ته رسېدلی چې افغانان په سولې بهیر کې پر هرې موضوع چې اندېښنه ولري نو باید په مفصله توګه پرې خبرې وشي. ښاغلي غني تېر ماښام د سولې د خبرو په اړه د مدني ټولنې او خبریالانو ملي ناستې په پیغونډه کې زیاته کړه چې د افغانستان د خلکو په اراده باید ناسم قضاوت ونشي او حکومت ارزښتونو ته باورمند دی او په تعقل چلند کوي. ولسمشر همدا سپړه کړه چې سوله په څنډه کې نه بلکې زموږ د ملي بحث په متن کې دی او سوله باید یوه کلمه نه وي بلکې د هغې ابعاد او ډولونه باید په پام کې ونیول شي ځکه تلپاتې سوله د افغانستان د ثبات لامل ګرځي. د نوموړي په وینا له اساسي قانون څخه تېرېدنه د بقا او د ملي ګټو د خوندیدنې نسخه نه ده او ملي استحکام زموږ د اساسي قانون پایله ده. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې 7.6 میلیونه کسان د خوړو مسؤلیت نه لري. د دغې ټولنې د کرنې او خوراکي توکو ادارې په خپل کلني راپور کې جګړې او د اقتصادي پروګرامونو نشتون د دغو ستونزو لاملونه بللي دي. د دغه راپور له مخې 9 افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 10 میلیونه نور کسان روغتیایي چوپړتیاو ته یا کمه او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. نږدې 250 کیلوګرامه چرس د لوګر په مرکز کې د پولیسو لوري کشف او ترلاسه شول. د لوګر امنیه قمندان رحم خدا مخلص وایي دغه مواد چې په یو ډرسن موټر کې ځای پر ځای شوي وو تېره ورځ د پل علم په التمور سیمه کې ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د دغه موادو لیږدونکي تښتېدلي دي. او په کندهار کې د کرکټ نړیوال لوبغالي لپاره د یو مجهز میلمستون د جوړېدو چارې تېره ورځ پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي دغه ودانۍ د نږدې 3,50,000 امریکایي ډالرو په لګښت چې د هند حکومت لوري ورکول کیږي په 14 میاشتو کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د نوموړي په وینا په نږدې راتلونکي کې به په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د کرکټ د سیمه ییزو لوبو لپاره هم یو لوبغالی جوړ شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.